په امریکا کې اکثره خلک کوم کارونه کوي او د دوی د عوایدو منابع کومې دي؟ په خاصه توګه نوي راغلي مهاجر کوم کارونه کوي او څومره پیسې ګټلی شي؟ نن په همدې موضوع غږیږم. درنو لیدونکو سلامونه، هیله ده چې روغ او جوړ یاست. زه داود صدیقی یم او تاسو ژوند په امریکا کې خپرونه ګورئ. که څه هم چې یوه باراني ورځ ده خو کار باید وکړو لکه ټول خلک چې کوي. نو لکه څنګه مو چې د خپرونې په سر کې ولید، نن غواړم په امریکا کې د کاروبار او د خلکو د عوایدو د منابع په اړه وغږیږم. ډېره مننه کوم چې تېره اونۍ تاسو هغه خپرونه چې ما د لګښتونو په اړه جوړه کړې وه په امریکا کې د ژوند ډېره مو خوښه کړې او ډېرو دوستانو دا ګیله کړې ده چې ولې د خلکو د عوایدو لپاره مو غږ نه و کړی یا دا خپرونه کې ځینې معلومات کم وو. نو د ما ډېره هڅه دا ده چې د هر څه تاسو ته په مثال در وښیم تر ډېره حده چې تر ځایه پورې چې کولی شم. نو نن هم زه کوشش کوم چې په همدې اړه یو خاص ځای ته لاړ شم او تاسو ته معلومات درکړم. خو راځئ چې دا چې چېرته ځم دا به تاسو پخپله وګورئ عزیزانو. تېره اونۍ زه په دې خپرونه کې د ژوند په لګښتونو وغږېدم. البته په عمومي توګه زه پوهېږم چې دوستان ډېره علاقه لري چې نورو جزئیاتو ته هم ورسو، نور مسایلو باندې هم وغږېږو. خو انشاءالله دا سلسله به ادامه لري. په راتلونکي خپرونو کې به هم زه دا مسله په پام کې نیسم او په دې به وغږېږو. خو په لنډه توګه زه به د تېرې خپرونې ځینې مسایل مې ستاسو یاد کړي وو، هغه به خلاصه کړم او هغه دوستانو چې دا خپرونه نه ده کتلې د تېرې اونۍ او په دې اړه غواړي معلومات ولري نو هغه خپرونه دې وګوري. په هر حال تېرې خپرونه کې مو ویل چې تر ټولو لوی مصرف په امریکا کې د کور یا د کور د کرایې یا د قسط مصرف دی، چې په همدې سیمه کې چې یو زیات شمېر افغانان ژوند کوي د ورجینیا په شمال کې. دلته چې واشنګټن ډي سي ته ډېره نږدې سیمه ده، یوې 4 کسیزې کورنۍ ته چې یعنې مور پلار 2 ماشومان که ولري، چې دا زموږ د افغانانو ترمنځ ډېر معمول نه دی، موږ هم خو دا ماشومان ډېر لرو. دغو خلکو ته ارزانه کور دلته له برق و اوبو ګاز و انټرنټ و نورو مصارفو سره د 3000 شاوخوا کې تاسو تمامېږي. د دې تر څنګ بل لوی مصرف د خوراک دی چې تقریبا $1.5 دا مصرف دی. لکه څنګه مې چې یاده کړه تېره اونۍ د موټر مصرف ځینې دوستانو سر لکه چې خلاص شوی نه و. ما چې وایم نوی موټر اخلئ خو دلته اکثره خلک نوی موټر په قسط باندې اخلي. 15 کلن قسط دی دلته له 10,000 نه تر 50,000 پورې یو عادي نوی موټر کېږي. له 500 نه تر 800 ډالرو پورې په میاشت در باندې قسط راځي. د دې نه وروسته د بیمې مصرف هم یو څه لوړېږي په دې چې موټر هم نوی دی او تر څنګ د تیلو مصرف او د موټر ټاکس هم ورکوئ. نوی موټر قیمته موټر غټ ټاکس هم لري په کال کې هغه ورکوئ. نو تر $1.5 پورې تاسو مصرف لوړېدای شي. نور د تعلیم لګښت دی، پوښاک دی، نور مسلې دي او تر ټولو مهمه بیرته له وطن سره مرستې. اکثره افغانان په خاصه توګه دغه چې په تېرو 15 کالو کې راغلي دي دا خو اکثره له افغانستان سره خپلو کورنیو سره یا په هر ډول چې ده له افغانستان سره مرستې کوي. دا هم د دوی د ژوند یوه برخه ده. نو په مجموع کې یوه 4 کسیزه کورنۍ $7,000 عاید ته اړتیا لري چې د ګزارې ژوند وکړی شي. د ګزارې ژوند باور وکړئ چې تاسو ته به عجیب معلوم شي. که د $7,000 پیدا کړي بس پس انداز خو نشي کولی، د خپل ژوند چلولی شي. چېرته به یو کور لري او موټر به لري، خپل بس د ژوند مصارف به پوره کولی شي، قرضداره به نه وي. که ډېر ټیټي حتما دا سړی قرضداره ده یا زوبل دی یا ستونزو سره مخامخ دی. بلې $7,000 څوک ګټلی شي؟ دا هم ډېره جالبه خبر کیدای شي تاسو ته وي. $7,000 هغه کسان ګټلی شي په میاشت کې چې یو ښه مسلک، یو ښې برخه کې درس ویلی یا یو ښه تجارت او کاروبار ولري. په امریکا کې د بې مسلکه کارګرو ته کمې پیسې ورکول کېږي او په دې دا $7,000 نه پوره کېږي. نو هغه کسان چې عادي کارونه کوي لکه ټکسي واني یا په رستورانت کې کار کول یا په مغازه کې کار کول یا هغه ساده کارونه چې امریکا کې دوی ورته د منیمم ویج کار یا د حد اقل معاش کارونه وایي،
هغه چې په ساعت کې له 12 نه 1500 ډالرو پورې خلک ګټي او په هر ایالت کې تقریبا د قیمت فرق لري. نو دا کسان په میاشت کې 2.5 ته 3000 ډالرو پورې ګټلی شي چې دا مصارف نه پوره کېږي په دې کارونو باندې. نو همدې لپاره ځینې خلک چې دلته عادي کارونه کوي، ژوند یې لږ سخت وي او دا مصارف په اسانه نشي پوره کولی. خو هغه کسان چې یو مسلک لري یا کوم برخه کې تحصیل کړی دی یا یو دفتر کار کوي یا چېرته کار کوي، په خاصه توګه هغه کسان چې خپل شخصي کاروبار لري او تجارت لري، دا مصارف په ډېر اسانه پوره کولی شي. نو د همدې لپاره اکثره خلک شخصي کاروبار ډېر خوښوي، که څه هم چې اسانه نه دی خو ډېر یې خوښوي د دې لپاره چې شخصي کاروبار نه یوازې په امریکا کې بلکې په نړۍ په هرې برخه کې خلکو ته ښه اقتصادي فرصتونه برابرولی شي. د همدې لپاره زه نن داسې افغان سره خبرې کوم چې له ډېرو ابتدایي کارونو نه یې پیل کړی او اوس خپل شخصي کاروبار لري. راځئ چې واورو دی د خپل د ژوند په اړه او په امریکا کې د کار په اړه څه وایي. Innovation Auto Body Mechanics Tires. بله سلام علیکم. السلام علیکم صدیقی صاحب، ستړی مشه. جوړ تازه بخیر. جوړ تا خیرات کلاری د شپې احسان بخیر راغلی. شکر سلامت اوسئ. قربانا. نن زه راغلی چې د تا کاروبار نږدې ووینم خیر او وګورم چې یو مستریخانه په امریکا کې څنګه وي او دغه شخصي کاروبار څنګه وي امریکا کې. صحیح ده، زه په خدمت کې یم، څه څنګه سوالونه وي، څه پوښتنې زه حاضر یم چې جواب وکړم. کور دې ودان بخیر اوسئ، سلامت اوسئ. لومړنۍ پوښتنه مې دا چې کله چې یو مشتری راځي څه ورسره کوئ؟ کوم ځای نه مو کار پیل کېږي؟ لومړی چې کس راسي او مشتری راسي، چا څه ضرورت وي نو موږ خو مختلف کارونه کوو. موږ د دې کسټمر نه د هغه معلومات اخلو چې نوم، ادرس، تلیفون شماره او کومې ستونزې چې دلته دوی راوستلي دي چې دوی غواړي چې حل کړي. بیا د هغه ستونزو باره کې چې کله موږ ځان دوی سره کوو نو بیا موږ یو قرارداد دوی سره امضا کوو، کانټراکټ. کانټراکټ ته ته ریپیر آرډر دلته وایي چې دوی تا ته د دې ترمیم اجازه درکړي چې دا ګاډی ترمیم که بغیر د ریپیر آرډر نه یا بغیر د اجازې نه موږ نسو کولی چې دوی په ګاډي باندې کار وکړو. راځه که خوښه دي چې د مستریخانه د نږدې وګورو. موږ مهرباني وکړئ راځئ. ښه نو دلته زه چې ګورم ډېرې برخې لري، دا ډېر لوی ځای دی. او ډېر لوی ځای ده. موږ دلته هر کار ټول کارونه کوو. اول به دروغ یم الایمنټ سروسز چې کوم دي، الایمنټ سروس موږ کوو. فول ډایګناسټک چې مطلب اول ګاډی راسي او دوی ته پته نه لګي څه پکې خراب دي، نو موږ دې لپاره خپل سکینر لرو، خپل ټولز لرو چې هغه په باره کې موږ کولی شو چې دې مرض پیدا کړو، مشکل پیدا کړو. بیا هغه نه پس بیا موږ مخکې ځو. هغه نه مخکې بیا موږ موبلاین تبدیلو او فلټر هم کوو، د انجن ترمیمونه هم کوو. هغه نه وروسته بیا ای سی کوو، هیټ او هیټینګ. هغه نه وروسته بیا د میریلینډ د سټیټ انسپیکشن یا د کلنۍ انسپیکشن چې کوي هغه کوو، د کوپي کشي کارونه کوو او ارزیابي کارونه. او بیا موږ خپله پینټ بوت لرو، دغه چې موږ د رنګ مالۍ کارونه کوو. ماشاءالله. اول به زه درته دا د ای سی هغه د لوښ یم چې موږ د هغه لپاره کوم کارونه کوو. چې سره هم کار کوي تاسو. دا جالبه ده. راځئ چې امریکا کې مستریخانه وګورو عزیزانو څه فرق لري. اول خو ډېر پاک منظمه معلومیږي. صحیح ډېره مهرباني. دا اوس یو د هغه ګاډو څخه ده چې موږ د مخکې ټکر سوی یو، بیا موږ ترمیم که نو هغه نه وروسته چې کله دا ټکر سي دا د ای سی ګاز یې وتلی یو، اوس موږ دا د سناپ آن چې کوم ای سی ګاز ده دا دوه رقم ته ګازونه لري، یو یې R134 یو R130F. دغه چې کوم دي د نوې ماډل ګاډو لپاره چې کوم ده دغه ګاز یې مختلف وي. دا اوس د موږ هغه لګیا ده چې دې کې دغه بیرته ای سی چارج کړي او د دې دا ای سی او هیټر یې چې ای سی خپله بیا کار وکړي. اوس یې ګاز تلوي بیرته چارج کوو. دا بیل د ماشین دا کار نشي کېدی. نور خلک یې بل رنګ هم کوي، خو ټولز ځکه مهمه دي چې دا د دې لپاره مهمه دي چې دا یې واکیوم کوي هم، بیرته دغه ګاز هم ترې راباسي او پاکوي هم، بیرته ګاز خپله پکې وراچوي اتومات. دا خپله ماشین، دا ټول ماشین یوازې د ای سی کار کوي او ای سی چارج کوي او جوړوي یې. جالبه ده. یوه خبره چې ډېره په زړه پورې ده
دغه وسایل نه چې تاسو کار اخلي ډېر جالبه دي او ورځ تر بلې مخکې هم ځي. اوس دلته دا بل شی وینم چې دا غټ کمپیوټر دلته نصب دی او دا بل موټر کې څه دي؟ تر اوسه دا بل موټر راوړي. هغه خو به زه اوس درته تشریح کوم. دلته دا د موږ د الاینمنټ بخش ته الاینمنټ چې کوم ګاډی کله ټکر سي او دا ټیرونه کاغذ سي یا هغې ویلونه کاغذ سي، دا بیا موږ دلته خپله دې لپاره موږ سیسټم لرو. هغه به زه تشریح کوم چې دا څنګه کېږي. ډېر ښه، تر اوسه ته وګورو. نو دا اوس موږ هغه جګو، سنسر یې پرې لګوو. دا د هر ټیر لپاره خپل سنسر وي. دا د لیفت فرنٹ دا او دا د لیفت ریر دا. شاید ګل به ولګي. اوس دلته درته ښیي چې د دې دا ټول سره چې کوم دي دا ټول هغه دي څه ورته وایي د خپل ځای نه خوځېدلي دي. دا باید ټول اوس زه د زه ښکاره کړم درته. دلته چې لاړ شي دا وګوره د دې ټول په خپل ځای کې نه دي. دا دې خواته سوی ده، دا دې خواته تللی، کیمبر دې خواته تللی ده، کاسټر دې خواته تللی ده او دا ټول هم خرابه ده. دا څومره قیمت لري دا کار چې تاسو کوئ هر موټر ته؟ دا خو د دې په مختلف قیمتونه دي ګاډو. خو موږ د یو ګاډي په سر باندې $125 اخلو د الاینمنټ جوړولو. د اي سي د چارجولو څومره پیسې اخلي؟ د اي سي د چارجولو هغه د ګیس پورې مربوط ده. یو ځینې ګاډي چې کوم دي هغه ریګولر هغه خوري ګیس خوري، ځینې چې کوم دي هغه نوي ګاډي چې کوم دي هغه نور ګیس خوري. نو هغه د 200 نه نیولې تر 280 پورې. او بیا دلته د موږ د اول چینج ځای ده او دغه موبلاین تبدیلو. د دې چې کوم ده موږ د مختلف ګاډي دي، ځینې ګاډي چې کوم ده عادي موبلاین خوري، ځینې ګاډي سنتټیک موبلاین خوري. هغه کوم ګاډي چې سنتټیک موبلاین خوري د هغې تقریبا موږ د فلټر او هغه سره داسې $80 باندې چارج کوو ورته. $80 پورې چارج کوو. ډېر لوی ځای هم دی والا؟ او ځای مو لوی ده. مخکې موږ سره شاته موږ سره ځای ده، مخکې هم ځای ده. مسعود دا گاڑی ده، دا دی بیمه گاڑی ده. سلام علیکم مسعود جان خان، چطور هستین؟ خوب صحتمند بخیر. دلته لګېدلی اشاره یې ماته ده، فنډر هم خراب ده، بمپر هم خراب ده او دغه ویل کې دا ویل هم چې کوم ده ډام ډیمیج ده. ویل هم خرابه سوی دی. بله. نو اوس د مسعود دا کوي چې اول دې نه مخکې چې موږ دا د دې ترمیم شروع شي، اول باید دغه پروزیس ټکر سوي دي، ماتې سوي دي، دا ته لرې کوي. هغه نه پس بیا د دې موږ لیست اخلو. بیا دغه لیست موږ انشورنس ته ورلیږو چې دا پروزې ضرورت ته ورته. او هغه بیا بیمه چې کوم ده بیمه چې کوم ده هغه بیا خپل اسټیمیټ لیکي او بیا موږ ته وایي چې کومې پروزې پکې بدلې کوي او کومې پروزې باید ترمیم سي. مسعود شاوخوا 2 کاله کېږي چې امریکې ته راغلی او اوس دلته په دې ورکشاپ کې کار کوي. دا د هغو نویو راغلو مهاجرو نه دی چې دا مسلک یې په افغانستان کې زده کړی و او اوس دلته په ډېرې اسانۍ سره توانېدلی چې ځان ته کار پیدا کړي. د مسعود په څېر هغه نوي راغلي مهاجر چې یو مسلک لري له ډېرو اقتصادي ستونزو سره نه مخ کېږي. خو هغه کسان چې نه په ژبه بلد دي او نه هم کوم مسلک لري په لومړیو کلونو کې یو څه له اقتصادي ستونزو سره مخ کېږي او داسې کسان بیا ساده کارونو ته مخه کوي خو ډېرې پیسې نشي ګټلی. د امریکا حکومت فقط په لومړیو څو میاشتو کې له مهاجرو سره یو څه ناڅه مرسته کوي. نو وروسته بیا خلک باید کار وکړي او خپل مصارف خپله پوره کړي. نوي مهاجر چې هر څومره زر کولی سي لوړې زده کړې وکړي یا کوم مسلک زده کړي نو زر کولی سي چې خپل ژوند جوړ کړي. په همدې موټر څومره قیمت راځي؟ صدیقي صاحب په دې باندې د دې چې اوس انشورنس ته اسټیمیټ کړې ده هغه تقریبا تر 4000 پورې قیمت اسټیمیټ ته لیکلی 4000 پورې دا ترمیم سي. نو دغه ګاډي لپاره تقریبا 4000 خرچه پرې راځي چې دا بیرته ترمیم سي او خپل ځای ته راسي. مخکې له دې نه چې د رنګ برخې ته ولاړ شو، دلته مختلف ډول موټر وینم، مثلا جرمني موټر وینم، جاپاني وینم، امریکایي وینم.
تاسو په هر ډول موټر کار کوئ؟ موږ سره مختلف ټیکنیشن دي را سره، هغې په هر څه کې خپل سرټیفیکیشن کړی ده، مطلب سرټیفاید دي. هغه نو که جرمن ګاډي هم دي، د دې هر لپاره خپل ټیکنیشن باید سرټیفاید اوسي چې په هغه باندې کار وکړي. نو موږ د امریکایي کاریګر هم لرو، سپینش کاریګر هم لرو او افغانان هم کاریګر هم لرو، او هر یو په خپل مسلک کې سرټیفیکیشن کړی ده او په هغه ګاډو باندې بیا کار کولی شي. جالبه ده. که دا سرټیفیکیشن ونه لري اجازه د کار نه لري؟ سرټیفیکیشن چې ونه لري نو بیا هغه ګاډي باندې ته د کار نشي کولی، د ترمیم کار نشي کولی، ځکه باید ته په هغه ګاډي باندې وپوهېږې چې ته ترمیم کولی شي. اوس به زه دا د موږ د نوی یو رنګ یې کړی دی، یو هغه هم در ښکاره کړم چې هغه څنګه کېږي. اوس دا د موږ د رنګ خونه ده یا رنګ کوټه ده. دلته چې کوم ده اوس دغه بمپر یې نوی رنګ کړی ده، دا خپله باید په دې کوټه کې رنګ شي، ځکه چې دلته باید تودوخه هم برابره وي، خپل ټمپریچر هم برابر وي، او ډېره مهمه دا ده چې د حکومت له خوا نه چې کوم شرایط دي هغه باید په هغه شرایط باندې وشي، ځکه دغه رنګ باید د آزاد فضا ته لاړ نه شي. بیا دلته هوا خرابوي، د هوا د خرابولو د وجې دا باید په خپله د پینټ بوت کې یا د رنګ خونه کې رنګ سي، چې دا رنګ په دې فلټرو ورځي، دا رنګ یې فلټرو کې پاتې کېږي، هوا یې نور بره کش کېږي. دا فلټر دی؟ دا فلټر دی. یعنې تاسو بهر رنګ نشئ کولی؟ بهر رنګ نشئ کولی، باید د رنګ په خونه کې رنګ وشي. دا پمپر هم څومره رنګ کړی دی؟ دا پمپر مو د موږ په دې باندې $650 اخیستلی دي، چې دا $650 باندې رنګ سي. بیا رنګ کې مختلفې کوالټیانې دي، که موږ د انشورنس کار کوو نو د موږ رنګ بیا د هغه نه څه کوم ده د نورو خلکو نه دغه رنګ کې بیا موږ وارنټي ورکوو، 15 کاله موږ وارنټي ورکوو چې رنګ 15 کالو کې خراب شو نو موږ بیا ذمهوار یو، بیا یې ورته کوو، مفت یې ورته کوو، کیفیت یې باید لوړ وي، کوالټي باید ښه وي. نو په دغه وجه باندې چې کوم ده نو ښه مټیریل استعمالو، د هغه بیا لږ قیمت جګ وي، خو موږ خپل وطندارانو سره بیا لږ ګزاره کوو، هغې نه بیا کمې پیسې اخلو. ځینې موټر د یاد کړئ چې د ترمیم وړ نه دي، هغه زاړه موټر دي که نه، ولې د ترمیم وړ نه دي؟ کله چې د دې موټر د جوړېدو قیمت د 50% نه ډېر اوسېږي، بیا په دې حالت کې دا قانون ده چې دا ګاډی باید ترمیم نه سي، او دا د مالک ته د دې ګاډي څومره قیمت د ټکر نه مخکې وو هغه پیسې ورکوي، هغې سره خپل انشورنس خپله معامله کوي، بیمه ورسره خپله معامله کوي، دا بیمه دې لپاره ده چې دا ګاډی ټکر سي دوی پیسې ورکړي. بیا بله، دا موټر خو هم نوی موټر ښکارېږي. دا 2018 ټویوټا کیمري ده، نوی موټر ده، مایلز هم پې کم دي، خو لګېدل یې ډېر کلک ده، ډېر زیات خراب شوی ده. د دې وجې بیا دغسې ګاډي چې کوم ده بیا افغانستان او پاکستان او دوبۍ ته د نور ملکونو ته خلک لیږي، دلته ترمیم نه ووځي چې جوړېږي نه. ولې نه جوړوي دلته؟ دا خو بیا دلته د قانون مطابق دلته چې کوم د سټیټ د حالت چې کوم سیفټي رولز دي د هغه باید صحیح مراعات سي، او دا باید هغه وخت کې صحیح جوړ سي چې دا مطلب آینده کې کوم ټکر او کوم خپله شی پکې خراب نه سي. دې لپاره دغه ډېر مهم ده. یعنې د دې لپاره چې دا موټر محفوظه موټر نه دی، کیدای شي لاره کې خرابه سي، که مشکل ورته پیدا سي، کوم مشکل ورته پیدا نه سي دغه وجه باندې. لکه اوس دلته یو بل ګاډی د هغه هم درښودلی سمه، دا چې کوم ده دومره کلک لګېدلی هم نه ده، خو دا ګاډی پوره فرق هم کوي. ټویوټا پارټس ارزانه دي، هغه ترمیمول یې که څومره سخت هم لګېدلی بیا هم د ترمیمولو امکان لري. اوس دغه ګاډی مرسیډیز ده، مرسیډیز چې کوم ده د دې پرزې جرمني ګاډی ده، دا قیمته دي، دا لګژري ګاډی ده. اوس دا لږ هم لګېدلی، خو د ترمیم ځکه نه ده چې خرچه پې ډېر راځي، د دې پرزې قیمته دي او د دې مصرف هم ډېر جګ ده. لکه اوس دا وګوره مخته لګېدلی فرنټ اینډ کولیژن یې ده، دا هم ترمیمېدلی سي، خو خبره دا ده چې د دې پرزې د نسبت د ټویوټا نه قیمته دي. دا خو دومره زیات لګېدلی هم نه دی، تاسو خبره دا چې اوس په نورو ملکونو کې دا د
جوړ تیار موټر ده او بیا دا دلته داسې کېږي چې دغه اوس دا ټوټل لاس سوی ده دا دا موټر ټوټل لا سوی ده. بیا داسې کار کېږي چې دلته یې بل ګاډی چې کوم ده دغه وړي دلته یو جنک یارډ ته وایي هغه بیا د دې پرزه یې خرڅوي دا شی بېله خرڅوي دروازه یې بېله خرڅوي وروسته دروازه یې بېله خرڅوي بمپر یې بېله خرڅوي یا نورو ملکونو ته لیږي لکه افغانستان نورو ملکونو ته لیږي دغسې کارونه سره کوي. نو جالبه ده والا همداسې ده چې اکثره موټر له امریکې نه ځي بهر او بهر ته خلک په لکه د موږ افغانان هم دا کارونه کوي چې په دوبۍ ته لیږي بیا دوبۍ نه افغانستان ته لیږي کانټینرونو کې او په دې شانو کې بیا پرزه کوي هلته یې لیږي بیا هلته دوی که پرزې خرڅوي او که غونډ صلابت ګاډۍ خرڅوي او بیا ترمیموي. خو دلته خو د لیبر هم قیمته ده او پرزې هم قیمته دي. افغانستان او دې ځایونو کې بیا د دې شان ته راځه چې یو د قیمتونو معلومات درنه واخلم. دغه موټر په همدغه ټکر یې چې کړی ده دغه بنز په دې څومره مصرف راځي دلته؟ یاره د ما په اندازه باندې دې باندې چې کم هم راسي یو 12,000 تر 14,000 ډالرو مصرف پرې راځي چې جوړ یې کړي. دا څو ارزي جوړ شي دا موټر څو ارزي؟ دا خو که د ټکر نه مخکې هغه کې وګورې د ټکر نه مخکې دا ګاډی چې کمه مې دا C300 د C کلاس ته نو دې قیمت یو 13,000 تر 15,000 روپۍ پورې ګاډی ده. نو که جوړوي یې که نه دې باندې تقریبا اوس په دې باندې خو دا یې ګرځولی یم ده که نوی وای نو بیا به یې جوړ کړی وای خو دا اوس دا ګرځېدلی دا مالج یې جګ ده نو دغه وجه چې کوم ده دا ګاډی له منځه وړي او ټوټه کوي. احمدزی صاحب ډېره مننه چې نن دې فرصت راکړ تر څو راسم او دا ستاسو شخصي کاروبار ووینم. ډېره مننه تاسو راتګ څخه خدای مو هر کله راولي. په خیر اوسئ. راځه دې نه پیل کړو چې څه وخت امریکې ته راغلی؟ د ما خو امریکا کې تقریبا 11 یا 12 کاله مې کېږي چې راغلی. دې کاروبار ته مو څه وخت مخه کړې؟ تقریبا یو 7 کاله مخکې مې کار زده کړ او هغه نه وروسته بیا تقریبا یو 3 کاله کېږي چې خپل شخصي کاروبار مې شروع کړی. افغانستان کې دا کارونه نه و کړي؟ نه افغانستان کې مې کار ټول مار څه دلته زده کړي؟ دلته مې زده کړي دي. ولې دې مسلک ته مخه کړه؟ والا د ما خپله د کار سره ډېره علاقه وه. ما ته دغه ټکنیکل کارونه ډېر خوند راکوي او بل دا ده چې شخصي کاروبار نسبت وظیفې نه هغه نه ما په نظر باندې بهتره ده. اول راوسم دې ته چې تاسو په کوم برخه کې لوړې زده کړې کړې دي؟ ما خو دلته خپله په سافټویر انجینرینګ کې هغه کړې تاسو ته بیچلر کړی. اول مې په یو پرایویټ کمپنۍ کې سافټویر انجینر په صفت باندې تقریبا 4.5 کاله کار هغه لکه مامور هم پکې. هغه نه وروسته ما دا تصمیم ونیو چې زه ځان ته یو شخصي کاروبار ولرم او بیا مې اول زده کړې وکړې په دې میکانیک بخش کې د پالټي شاپ بخش کې د رنګ بخش کې بیا ما خپل شخصي کاروبار شروع کړ. ولې دې نه غوښته چې بل چېرته کار وکړې؟ شخصا د ما دا نظر ده چې زه چاته کار ونه کړم خپله یو رئیس ونه لرم او بله دا ده چې په نسبت د وظیفې نه وظیفه یو محدود سرکل ده په هغه سرکل کې پاتې کېږي او شخصي کاروبار بیا د وظیفې نه د ما په نظر باندې بهتر هم ده او ګټې هم ډېرې دي. تاسو ویلي چې کار هم کړی هم دی که نه؟ کله چې کار هم کوئ خپل کار نه راضي نه وئ څه ستونزې وي هغه کې څه منفي اړخونه یې څه ودي همغه چې بل چاته تاسو کار وکړئ؟ بل چاته چې کار کوي نو باید یو مشخص سکیجول دی په خپل سکیجول کې باید ته د همغه وخت باندې کار ته لاړ سې هغه نه راسې او دوی څه درته وایي ته هغه کولی ته باید هغه وکړې او هغه نه بغیر بل کار کولی نه سي. بل دا ده که نه چې د خپل کاروبار کې سړی ازادي کومه ستونزه در پیښیږي کور کې د کاري بل څه مسله ډېرې کیسې دي. موږ افغان دلته ډېرې ستونزې لري نو په چاته مې چې کار کوو نو هغه نه بیا هغه ته ما دومره خپل فامیل د لاسرسی نه سو کولی او خپل کارونه مې چې غوښتل هغه په مخ ویسم نه سو مې کولی یا به کار ته تلم او یا به مې دلته خپل کارونه د کور کارونه کول. نو اوس په د خپل کاروبار کې ما سره دا ازادي شته ده چې که کوم کور مې کار یا بل څه کار وي هغه ښه په ازاده توګه باندې او ښه په بغیر کوم مشکله کولی سم او کاروبار هم
چې کوم دغه کې خلل نه راځي. ما شاګردان دي او موږ ته کسان کار کوي هغه یې پر مخ وړي، که زه یم او که زه نه یم. زه په دې خپرونه کې غواړم څو معلومات له تاسو نه واخلم. د یو مهاجر په توګه امریکې ته راغلي یاستئ، پردوي ته هم کار کړی یا بل چېرته هم کار کړی دی، بالکل دواړې زده کړې هم کړي دي. په نهایت کې تاسو خپل ځان ته یو کاروبار هم جوړ کړی، یعنې دغه بېلابېلې تجربې لرئ. زه غواړم په دې پوه شم چې په امریکا کې تر ټولو ښه طریقه د عاید کومه ده؟ ما چې خپل ځان ته څه انتخاب کړي دي زه به د هغې باره کې درته وایم. اول دلته راغلم، ما اول دلته په د پیزا سټور نه نیولې د ډیلیوري د هر یو کار مې وکړو، ابتدایي کارونه چې ابتدایي کارونه. او هر وخت چې مهاجر دلته راځي اول له ستونزو سره مشکلاتو سره مخ، بیا ما دلته زده کړې وکړې. مهمه دا ده سړی که کسب نه زده سړی لاړ شي پوهنتون ووایي یا هغه که هر زده کړي سړی وکړي، د هغې نه پس هم سړي ته یو خپل مسلک زده کړي، په که پوهنتون کې زده کوي او که په هارډ سکلز کې مطلب د لاس کوم کاري هغه که زده کوي. نور ډېرې لار دروازې ته مخ خلاصېږي. ټول ته مشوره دا ده چې که چېرته سړی کولی شي خپل شخصي کاروبار شروع کړي نو دا به یې ټول نه بهترینه لاره. تاسو ویل چې پیزا ډیلیوري یا مثلا ټکسي واني یا نور ابتدایي کارونه چې دي، دغه کسان چې په دغو برخه کار کوي هغه دغو ژوند څنګه دی؟ هغوی خو چې ډېر زیات مشکلات سره مخامخ وي. هغه کارونه د زړه په زور کېږي، هغه ځکه چې زحمت ډېر باسي، کار ډېر کوي. دلته امریکا کې نو عموما خلک 8 ساعت د ورځې کار کوي، نو که اوبر او ټکسي او یا نور عادي کارونه چې کوي کدی چې 12 ساعته کار وکړي، کدی چې 14 ساعته کار وکړي، خو چې ډېرې د میاشتې عاید ولري د امریکا په هغه باندې هغه خپل مصرف سړی لپې وباسي. نو اول کار دغه کارونه چې کوم دي عادي کارونه، هغه کې آمدن ډېر نه وي او کارونه پیسې پکې نه وي، مطلب ډېر سخت ژوند یې سخت وي، نه فامیل ته وخت ورکولی شي، نه خپل اولادونو ته وخت ورکولی شي، ځکه چې ته مجبور یې چې کار وکړې، مصرفونه سړي پسې را روان دي که نه. نو دغه وجه باندې چې کوم دا په هغه چې کارونو کې نه آینده سته پکې او نه کوم داسې پیسې ګټې چې ته خپل ژوند یې په راحته پې تېر کړي. په امریکا کې شخصي کاروبار جوړول اسانه کار دی؟ نه، شخصي کاروبار جوړول ډېرې زیاتې ستونزې لري، اسانه نه دي، خو اراده غواړي. ته باید قوي اراده ولري او هغه خپل تصمیم داسې نیولی هغه باندې ودرېږي چې هغه شی چې تا ته یو چیلنج نه وي نو تا په ژوند کې تغیرات نشي راوستلی. سړی باید دلته به رسک په غاړه اخلي، خطر به په غاړه اخلي. یو کار چې صفر نه شروع کوي طبعا هغه ډېر ستونزې لري، ځینې غلطیانې راځي، هغې نه باید زده کړې وکړي، مشکلات دي هغه باید دغه ته متوجه اوسېږي. یو کس چې علاقه لري د تاسو غوندې د مستریتوب یا د مستریخانې کار شروع کړي، کوم ځای نه یې پیل کړي؟ دا فکر وکړي چې یو ځوان دی مکتب کې دی او علاقه لري چې تاسو غوندې کاروبار پیل کړي، تاسو مشوره ورته څه ده؟ اول باید په دې کې چا سره زده کړې وکړي، چا سره کار وکړي چې دوی خپله که د باډي شاپ کار وي، که د میکانیک شاپ کار وي، که د پینټینګ کار وي، دې کې اول باید خپله وپوهېږي. نو بیا ته شاګرد ته هدایت کولی سي او کارګر ته هدایت کولی سي چې کوم کار په کومه کوالټۍ او په کومه کیفیت باندې سړی وکړي. نو که خپله لږ زده کړې وکړي، اول چا سره کار وکړي، نو کال یو نیم کال هغه دغه کس پورې مربوط ده چې څومره زر دا کار زده کولی شي. هغه نه وروسته بیا ته کولی شي چې خپل شخصي کاروبار خلاص کړي او انشاءالله ستونزې به نه وي پکې. احمدزی صاحب ډېره مننه. ډېره مننه صدیقي صاحب، خدای دې وکړي چې موږ سره د نن ورځ ښه تېره شوې. کور ودان. درنو لیدونکو، دا وه د یونۍ خپرونه هیر داسې خپرونې موضوع مو خوښه شوي، تر څو چې بیا هم راتلونکې اونۍ له یو بلې موضوع سره خدمت ته حاضرېږم. تاسو ټول په لوی او بښونکي خدای سپارم.